دلته موږ ته یو عدد نسبتي تابع د کیو ایکس راکړل شوی او موږ ته وایي چې د کیو تابع سلوک د خپلو مودي مجانب په شاوخوا کې واضح کړئ. مودي مجانب یې څو د ایکس مساوي کېږي -3. نو تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او د دې په اړه باندې لږ څه فکر وکړئ. راځو اوس دا په ګډه باندې حلو. نو کله چې موږ د مجانبونو سره کار کوو نو اسانه یا لنډه طریقه دا چې موږ راشو صورت او مخرج د دې افادې څنګه کوو، دا ساده یا تجزیه کوو. نو را به شو لومړی به صورت تجزیه کوو، بیا به مخرج ته لاړ شو. صورت کې موږ لرو دوه داسې عددونه چې سره جمع شي 3 او چې سره ضرب شي 2 پلاس ورکړي، هغه دي x جمع یو عدد 2 دی او بل عدد څو دی؟ بل عدد دی 1 او په مخرج کې موږ سره پاتې کېږي x جمع 3. نو اوس د x منفي x مساوي -2 او x مساوي -1 سره صورت څه کېږي؟ صفر کېږي. په دې سره دا ټول مخرج هم ورسره صفر کېږي. نو دغه ټوله افاده یا دغه ټوله تابع دی قیمت ورسره صفر کېږي. خو که چیرې x مساوي -3 شي نو x مساوي -3 سره یوازې مخرج صفر کېږي، صورت ورسره نه صفر کېږي. نو بیا معنا دا چې موږ بې نهایت ته ځو. چې کله بې نهایت ته لاړ شو هغه موږ ته د دې ښودنه کوي چې دا د دې څه شی دی؟ عمودي مجانب دی. نو بیا کېدای شي چې د دې ګراف ښایي داسې یو څه شی په لاس راشي موږ ته، او یا داسې یو څه په لاس راشي، او یا هم کېدای شي چې په دې شکل مثبت خواته پورته لاړ شي او دلته بیا منفي خواته پورته لاړ شي. خو په هر صورت دا د ګرافونه کېدای شي. یعنی که چیرې x -3 ته له مثبت خوانه او یا له منفي خوانه ورنږدې کېږي نو تابع ګراف ورسره همداسې پورته ځي او یا ښکته ځي، یا به مثبت بې نهایت خواته ځي او یا به منفي بې نهایت خواته ځي. خو دلته x خپله بیا -3 قیمت نشي اخیستی. او که چیرې تاسو دغه د مثبت لخوا او منفي لخوا -3 ته نږدې کېدل خبره لږه روښانه نه وي نو موږ به په همدې ویډیو کې لږ څه خبره وکړو او دا خبره به لږه روښانه کړو. نو دې لپاره راځو دلته د عددونو یوه کرښه جوړو او دغه د پام وړ کم قیمتونه چې دي دا به پکې وښیو. راځو داسې فرضوو چې دغه نقطه چې ده دا -3 ده، دا نقطه چې ده دا -2 او دا یوه نقطه -1. نو اوس راځو ګورو چې دا څه معنا چې x څو ته نږدې شي؟ -3 ته له منفي له خوا نه نږدې شي. دا خبره دی کې روښانه کوو. پام وکړئ چې دلته موږ سره منفي علامه پورته لاس کې ورسره لیکل شوې ده، دې ته موږ سوپر سکرپټ وایو. نو پورته خواته چې لیکل شوې ده توان په ځای کې ورسره لیکل شوې ده. د دې دا معنا چې x موږ ته دغه -3 ته منفي خوا نه راځي، دې خوا نه ورته راځي. دا یو د دې خوا نه ورته x رانږدې کېږي. او یا په بل عبارت موږ وایو چې دلته د x انټروال څه دی؟ x چې دی کوچنی له -3 څخه دی. نو راځو اوس ګورو چې کله x -3 ته نږدې کېږي دغه کیو ایکس تابع علامه څه شی راځي؟ مثبت راځي که منفي؟ دلته وګورو x دې خوا نه راځي -3 ته نږدې کېږي، دې خوا قیمتونو مطلقه قیمت چې دی هغه له 3 څخه لوی دی. نو دلته چې -3 نه 2 مثبت 2 ورسره کو دلته منفي پاتې کېږي، همدارنګه دلته -3 سره چې یو جمع کو دلته هم منفي پاتې کېږي، او دلته هم ځکه چې مطلقه قیمت د x چې دی دا به د 3 څخه لوی وي نو چې 3 مثبت ورسره جمع شي بیا به هم منفي علامه ورسره پاتې کېږي. نو منفي په منفي کې منفي کې مثبت تقسیم پر منفي بیرته منفي. نو راځو لیکو چې په دې انټروال کې د کیو ایکس قیمت څه شی دی؟ منفي علامه اخلي. نو کله چې زموږ x د کوچنی خوانه یا له منفي خوانه -3 ته رانږدې کېږي، دا معنا چې له منفي خوانه -3 ته رانږدې کېږي نو د کیو ایکس علامت تل لپاره چې منفي پاتې کېږي. نو معنا دا چې دا به منفي بې نهایت ته نږدې کېږي. نو په دې جملو کې چې دی دا یوه جمله لږ تر لږه سمه ده، دا یوه ځکه دې کې وایي چې x چې له منفي خوانه -3 ته نږدې شي کیو ایکس منفي بې نهایت ته نږدې کېږي، او دا عمره دا جمله هم پکې سمه ده. دې کې هم دا خبره شوې ده. او دا مونږ کولی شو چې دلته وارزو که چیرې x ته یو قیمت ورکړو چې له منفي خوانه -3 ته رانږدې شي. مثلا دې ځای کې یو قیمت ترېنه واخلو، په دې ځای کې فرض چې دا قیمت څو دی؟ دا دی -3.1. نو لیکو چې کیو د -3.1 دا به مساوي شي دلته چې -3.1 وضع کو او بیا 2 ورسره جمع شي دلته پاتې کېږي، صورت کې پاتې کېږي څه شی؟ -1.1 پاتې کېږي ضرب دی دلته چې -3.1 وضع کو یو ورسره جمع شي دلته کېږي ضرب دی -2.1 او په مخرج کې -3.1 جمع 3 شي دلته به شي -0.1. اوس شي دا منفي په منفي کې ضرب شي دا کېږي مثبت تقسیم منفي او دا یو عدد دی، دا به یو ډېر کوچنی منفي عدد موږ ته په لاس راشي.
معنا کوچنی منفي معنا دا چې ډیر منفي به وي او قیمت به ډیر لوی وي خو عدد به خپله منفي وي. همدارنګه که چیرې مونږ راشو دا ځلې نور هم دې ته ورنږدې شو داسې وایي چې -3.01 نو دا به هم 0.1 شي، دا به هم 0.1 شي او دا به هم 0.01 شي. نو بیا یو ځلې دا په منفي کې ضربېږي بیرته په منفي باندې ویشل کېږي، علامه بیرته منفي راځي او دا ځل عدد به نور هم غټ وي، نو ډیر به منفي شي نور هم. نو همداسې بې نهایت ته دا څنګه کېږي ورنږدې کېږي. نو دلته چې مونږ مثبت علامه لرو معنا ده چې دا له ښي خوا نه -3 ته رانږدې کېږي، معنا ده چې دا به له دې ځای نه پیل کېږي او داسې به -3 ته ځان رسوي. البته دا نقطه هم پکې نه ده شامله او خپله -3 هم پکې نه ده شامله. نو دلته به د x قیمت څه شی وي؟ x به له -3 څخه لوی وي او له -2 څخه به کوچنی وي. نو اوس راځو ګورو چې په دې انټروال کې د دې تابع علامه څه شی جوړیږي. په دې ساحه کې د x قیمت چې دی مطلقه قیمت یې له 2 څخه لوی دی، معنا دا چې دلته به -2 دغه -2 څخه دلته به د x قیمت د دې -2 څخه لوی قیمت اخلي، معنا دا چې دا علامه دلته منفي پاتې کېږي. دلته هم همداسې که چیرې د x قیمت له څنګه وي په دغه انټروال کې وي، نو معنا دا چې له -2 څخه به د 2 څخه به مطلقه قیمت لوی وي. نو دلته هم یو چې ورسره جمع کړو بیرته علامه یې څه شی پاتې کېږي؟ منفي پاتې کېږي. خو که چیرې x څه شی واخلي x مساوي 3 شي، دې خوا ته لوی قیمت یې واخیسته، نو بیا خو ښکاره خبره ده چې دلته به د x قیمتونه چې دي دا د -3 او د -2 په منځ کې دي چې مطلقه قیمت یې خپله د دې 3 څخه لوی کوچنی دی، نو چې هغې کوچنی دی علامه د دې پاتې کېږي. دلته به علامه مثبت موږ ته په لاس راکوي، مثبت. نو اوس چې دا ځلی منفي ضرب منفي مثبت کېږي، مثبت تقسیم مثبت بیرته مثبت پاتې کېږي. او که دا قیمت ورزو موږ کولی شو چې کیو د څو راواخلو؟ 2.99 راواخلو. ګورئ دې خوا نه -2.99 -2 نه دې خوا ته رانږدې شو، -3 ته ور روان یو، خو خپله -3 قیمت نه اخلو، دا به مساوي شي. دې سره دلته x په ځای چې -2.99 ولیکو دلته ځواب پاتې کېږي، 2 ورسره جمع شي دلته پاتې کېږي 0.99، البته علامه منفي. او بیا ضربې دلته -2.99 سره چې یو جمع شي دلته پاتې کېږي -1.99 او بیا دا دواړه چې راواخلو دلته که -2.99 ولیکو دلته پاتې کېږي 0.01. خو اوس دا دواړه منفي دي، منفي په منفي کې مثبت کېږي، مثبت تقسیم مثبت بیرته مثبت ځواب راکوي. او دلته یو لوی عدد دی، دلته یو کوچنی عدد دی، نو دا چې دا دومره لوی عدد په دې باندې ویشل کېږي، نو دا ورو همداسې مثبت بې نهایت ته نږدې کېږي. نو راځو ګورو چې دلته موږ ته څه ویل دي؟ x چې له مثبت خوا نه 3 ته نږدې شي کیو ایکس تابع څو ته ځي؟ مثبت بې نهایت ته ځي. نو دا هم سم دی او دا خو غلط دی ځکه چې دلته یې ویلي منفي بې نهایت ته ځي، دلته یې ویلي منفي بې نهایت ته ځي. او دلته خو دا برخه سمه ده خو دا برخه پکې سمه نه وه. نو راځو زموږ ځواب څه شی شو؟ دوهم دا یو ځواب شو.